الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شریف وایه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو او دغه مجلس حاضرین مسلمانانو رونو، ستاسو په دې کلي او علاقه کې د دوو مدرسو افتتاح شوې ده. یو د هلکانو مدرسه ده، مدرسه خاتم النبیین، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښکلي صفت هغې ته نسبت شوی دی، ځکه دا خاتم النبیین د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت دی، او دا د حضور پاک هغه صفت دی چې په دې کې هغه سره څوک شریک نشته. حضور پاک قریشیم دی خو نور خلک هم قریشیان ډېر شته، هاشمیم دی خو نور ډېر خلک هم بنو هاشم شته، هاشمیین ورته وایي. حضور پاک نبیم دی خو د هغې نه مخکې نور پیغمبران هم تېر شوي دي، رسول هم دی خو د هغه نه مخکې نور رسولان هم تېر شوي دي، خو خاتم النبیین او یا خاتم المرسلین دا د حضور پاک هغه خاص صفت دی چې دا د بل چا نشته، د ټولو نه اخري پیغمبر چې نه د حضور پاک نه پس بل پیغمبر راغلی دی او نه به راشي، نه بل چا کې دا صلاحیت شته چې دا صفت ثابت شي، نو دا د حضور پاک صفت دی. نو د هلکانو مدرسه په دې صفت ته او دې نسبت دې نوم ته او دې صفت ته شوې ده. او د جنکو مدرسه هم ده، خدیجة الکبرى مدرسه، خدیجة الکبرى، حضرت خدیجه د حضور پاک مبارک مشره بیبي وه، او د پیغمبر علیه السلام یې ډېر زیات خدمت کړی دی. رونو دومره خدمت به څوک ونه کړي څومره چې هغې د حضور پاک کړی دی. او لومبی زمانه وه نو د مکې خلک د نبي حضور پاک ډېر مخالف وو، نو دې به ونه ډاډ ورکاو. غار حرا ته یې ورپسې اوبه خیجولې، یو میل مزل د کم لږ غوندې کم د ځمکې نه سره پورې چې سړی م نشي ختلی، غټ مضبوط تکړه سړی کې د غر د ختو بلدي بیا له خبره ده، یعنی ختل ورته مشکل دی او ګران دی. او دا خدیجه رضی الله تعالی عنها بتلا
چې حضور پاک بروځې ډېرې تېرې کړې نو اوبه به یې وله خېجولې او ستوان به یې ورپسې وړل په خوراک سامان به یې وړه او د حضور پاک ټول بچي ما سوا د ابراهیم نه دا ټول د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نه پیدا دي د حضرت خدیجې بچي دي او د حضور پاک ورسره ډېر محبت او ډېره زیاته مینه وه یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوی وی زه الله راولېږلم چې حضور پاک ته دا عرض وکړه دا ورته ووایه چې الله وایي چې په خدیجې زما سلام ووایه یعنی رب العالمین په خپله ورته سلام را لېږلی دی او حضور پاک فرمایلی وی خدیجه رضی الله تعالی عنها الله پاک په جنت کې یو محل جوړ کړی دی د یو ملغلرې نه الله جوړ کړی د یو کاڼي نه ټانکه او پیون پکې نشته نو دا د حضور پاک ډېره مبارکه